ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني وایي طالبانو افغانستان یو خطرناک پړاو ته داخل کړی. اشرف غني وایي طالبانو افغانستان له نړیوالو انزاو سره مخامخ کړی دی چې ډېر یو خطري زنګ طالبان او افغان ولس بسته افغانستان ته دی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر، هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غني وایي د طالبانو حکومت افغانستان له نړیوالو انزاو سره مخامخ کړی دی. نوموړي په غږیز پیغام کې چې د پر فیسبوک پاڼه خپره شوې ویلي په هیواد کې بشري وضعیت په جدي توګه د خرابېدو په حال کې دی او تر دې دمه یوازې بشري مرستو د بشپړ بحران مخه نیولې ده. ښاغلي غني د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار پر بندیز هم نیوکې کړي او دا یې په عملي توګه له ټولنیز او اقتصادي ژوند څخه د میرمنو د ایستلو بهیر یاد کړی دی. ښاغلي غني ویلي دا کړنې د ځانګړو محاسبو له مخې کیږي چې د نوموړي په وینا هیواد مطلق انزاو ته ولاړ شي. ښاغلي غني دغه څرګندونې په داسې حال کې کړي چې تر دې مهاله هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او په ګڼو نړیوالو ناستو کې د افغانستان په استازولۍ څوک نه وربلل کیږي. پخواني ولسمشر محمد اشرف غني په خپله وینا کې د سولې خبرو یادونه هم کړې ده او ویلي دي موږ 4 کاله مخکې د باعزته سولې چوکاټ وړاندې کړ. که په هغه اساس له شرطونو پرته ملي خبرې شوې وای او په ګډه د حکومت بڼه ټاکل شوې وای نن به دا مشکلات هیڅ هم نه وه. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. الله په امان، تر بیا خیر چارې.